موږ د دې ظرفیت لرو چې افغانستان ته خپل تولیدات په ښه کیفیت کې ورسوو. اول ببینیم که امی جنسی که ما وارد میکنیم آیا به شان ما میزیبه که ما اینو ببریم به افغانستان؟ مثلا دسته کلنگ وارد میکنه میگه تجار هستیم. تحقیقاتی که انجام دادن و کیفیت و کوالیتی بطری ما را مورد پسند ازیا قرار گرفته و بطری برند سال انتخاب نمودند. شرکت ما شرکت وارداتی است، از جمهوری ترکمنستان وارد میکنیم و ما نماینده انحصار در افغانستان هستیم. چې په بندرونو کې هم دغسې قیودات راشي چې خارجي تولیدات بې کیفیته تولیدات داخل د هېواد ته راوارد نه شي. الحمدلله په افغانستان کې اوس موږ خپله کولی شو په مختلفو برخو کې ځان ته برانډونه ولرو چې د نړۍ سره ځان سیال کړو. کیفیتش توسط کوالیتی کنترل اداره ملی غذا و ادویه افغانستان تست می شود و بعد از انجام تست باز ما در بازار پخش میکنیم و از محصولات ما فعلا کسایی که استفاده میکنن راضی هستند. ما از دیدبان بازار افغانستان متشکر هستیم که تحقیقاتی که انجام دادن و کیفیت و کوالیتی بطری ما را مورد پسند ازیا قرار گرفته و بطری برند سال انتخاب نمودند. چون به همگان معلوم است از 25 سال به این طرف ما در افغانستان در مصدر خدمت در مصدر افغانستان مردم افغانستان هستیم و خود ثابت ساخته بطری که از لحاظ کیفیت و کوالیتی امروز الحمدلله در سراسر افغانستان مشتریای بیشماری داریم. شرکت ما شرکت وارداتی است، از جمهوری ترکمنستان وارد میکنیم و ما نماینده انحصار در افغانستان هستیم. معیارهای ما مبلغ ما به شکل معیارهای بین المللی است با سرتیفیکت های بین المللی و با کوالیتی خیلی بالا. دا اوس کمینزاده صاحب ټول افغانستان تاسو وګورئ موږ خپل تولیدات رسولی شو. موږ د دې ظرفیت لرو چې افغانستان ته خپل تولیدات په ښه کیفیت کې ورسوو. موږ د نورو هیوادونو له تولیداتو سره د رنګ په بخش کې د هر قسمه مقابلې ته تیار یو. د حکومتي چارو نه مو هیله دا ده چې لکه څنګه چې کمینزاده صاحب مومن صاحب خبرې وکړلې چې په بندرونو کې هم دغسې قیودات راشي چې خارجي تولیدات بې کیفیته تولیدات داخل د هېواد ته راوارد نه شي.
او د دې نور زمینه هم تجارانو ته د امنیت په برخه کې د ځمکې په برخه کې د اقتصاد په برخه کې ورته اطمینان ورکړل شي چې زمونږ تجاران لا هم سرمایه گذاري وکړي، لا زړه ورکړي، نور هم تولیدات ورکړي. لکه څنګه چې کمینزاده صاحب ویلي چې موږ ته داسې شی راځي چې هغه موږ خپله تولیدوو، هغې ته موږ هېڅ اړتیا نه لرو. هغه 10 برانډونه چې غوړل د موږ تاسو د افغانستان د دغه موسسې د خوانه چې دا بلا راچول شوی د نندارتون دوی دغه معرفي کړل او نړیوالو ته وښود چې الحمدلله په افغانستان کې اوس من خپله کولی شو په مختلفو برخو کې ځان ته برانډونه ولرو چې د نړۍ سره ځان سیال کړو. فقط یک خواهش دارم از تمام رسانه‌های محترم که این پیشنهاد ما را به مسئولین امارت اسلامی افغانستان برسانه که سال 1403 را سال حمایت از تولیدات داخلی و سرمایه گذاری نامگذاری بکنن. با نامگذاری این سال ما میتونیم که در بخش‌های مختلف پیشرفت‌های چشمگیری را شاهد باشیم و این مجال به تمام نهادهای حکومتی میتونه تا بیشتر توجهشان بالای سطح تولید، سرمایه گذاری و فابریکات ما باشه. بعضی چیزهایی که ما وارد میکنیم باور بکنین خجالت آور است. به یک افغان، به یک مسلمان، به یک تجار، هر کسی که او را وارد میکنه برایش قابل خجالت است. یعنی ما گفتیم چی را وارد میکنیم؟ اول ببینیم که این جنسی که ما وارد میکنیم آیا به شان ما میزه که ما این را ببریم به افغانستان؟ مثلا دسته کلنگ وارد میکنه میگه تجار هستیم. بارها گفتیم دوغ وارد میکنه. تجار دوغ هستی ها برادر؟ تو خود تجار نیستی که تکنولوژی را به این کشور چی وارد میکنی؟ این چیزایی که ما ایجا جور میکنیم او را وارد میکنه. این خجالت نیست تو را با خدا. مردم باید از برندهای خود حمایت کنه و برندهای خود تقویه میکنه. بازم اظهار سپاس و امتنان میکنم از جوانای بسیار عزیز ارکازکنان دیدبان بازار مؤسسه دیدبان بازار افغانستان اظهار سپاس و امتنان میکنم که در شرایط ماه مبارک روزه رمضان و روزای اخیر سال قرار داریم ان شاء الله بخیر کی برنامه را جور کنه و این برنامهشان برای اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با تمام سکتور خصوصی افغانستان قابل قدر است. صنعت در اداره قبلی 70% رو به رکود بود، اما الحمدلله فعلا 60% رو به صعود است و در تاریخ افغانستان اولین بار امارت اسلامی افغانستان بالخصوص وزارت صنعت و تجارت هفته را به نام هفته صنعت نامگذاری کرده که این الحمدلله جای افتخار است برای همه ما و شما و تحریری که برای ما و شما نافذ شده بود به خاطر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله ما را وادار ساخت که به صنعت خود توجه بکنیم و الحمدلله امروز شاهد دومین جشنواره برند در بهترین برند افغانستان هستیم. هدف اساسی مؤسسه دیدبان بازار افغانستان است که ما بدانیم با در نظر داشت یک سلسله شاخصهای علمی اقتصادی مواردی را در نظر بگیریم که روی پروسه تولید و ارائه محصولات و خدمات در بازار افغانستان نقش عمده داره و کیفیت از آنها را تضمین میکنه.